په مزار شریف ښار کې د ایران هیواد د سیاسي استازولۍ مرستیال وویل چې هیواد یې د افغانستان وروستیو سیل ځپلو کورنیو څخه د ملاتړ په موخه په پرلپسې توګه بشرپاله مرستې ترسره کړي دي چې په دوام سره دا ځل هم د مرستو دویمه ستره جوپه چې خوراکي او نور د اړتیا وړ توکي پکې شامل دي په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت مسئولینو ته وسپارله. این اقلام هم همون مثل سابق چادر، اقلام غذایی و الان هم یه سری اقلام دارویی هم خدا رو شکر به لطف دوستان تهیه شده و تحویل مقامات گردید. له بلې خوا په شمال زون کې د سرې میاشتې عمومي رئیس د یادو مرستو د تسلیمۍ پر مهال د ایران هیواد له استازو څخه د مننې کولو ترڅنګ ډاډ ورکړ چې یادې مرستې به د یو روڼ او شفاف بهیر له مخې د شمال د وروستیو سیل ځپلو کورنیو باندې ویشي. این کمک ها از طریق هلال احمر افغانی با ولایت بغلان فرستاده شده و اونجا به مردمی که متضرر شده بودند توزیع شده است. د یادولو وړ ده چې د ایران هیواد له لوري له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې دا دویمه د مرستو جوپه ده چې د وروستیو طبیعي پیښو څخه د زیانمنو شوو کورنیو سره د مرستې په موخه بلخ ولایت ته راورسېدله چې په یادو مرستو کې ترپال، چپرکټ، خیمې، د اشپزۍ لوښي، جامې او خوراکي توکي شاملیږي.